السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو تاسو زما د موبایل سکرین کتلی شئ چې څومره زبردست څومره ښکلی جوړ شوی دی. دوستانو دا کیږي څنګه؟ زه به تاسو په دغه نننۍ ویډیو کې وایم چې تاسو څنګه خپل دا موبایل لوک داسې جوړولی شئ. ډېرو زبردست ډېرو خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. ډسکرپشن ته لاړ شئ دوستانو، اول خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو انسټال کړئ دوستانو دا یو لانچر دی، صحیح ده؟ دا لانچر په خپل موبایل باندې پرېږدئ. څنګه به پرېږدئ پوره معلومات به زه تاسو له په دغه ویډیو کې درکوم. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ، ګورئ زه دغه منځنی بټن وهم تاسو دغسې لانچر راځي. ګوره دا به سمپل په ستاسو هغه کې به وي، تاسو به دا سلیکټ کړئ. ګوره د مثال په طور زما دا دی، صحیح ده؟ دا اوس ګوره سمپل ساده شو. نو زه دا غواړم چې دا هغه کوم سلیکټ کړم، نو تاسو دلته په اسانۍ سره دا کولی شئ. ګورئ چې کله هم تاسو په دې کلیک کړئ نو ستاسو د موبایل لوک ډېر زبردست راځي. دوستانو ګورئ دې کې ډېر خاصیتونه دي، دا تاسو ته ښکاري ډېرې خوبیانې پکې دي. دا تاسو هغه چارجر ځای چارجنګ هغه درته ښیي، دلته بلوټوث درته ښیي، دلته وای فای تاسو ته ښایي. نو ګورئ دوستانو دلته تاسو ګیلري ستاسو دلته هم ده، دلته ستاسو ګیلري ده. نو دوستانو دلته پلی سټور ستاسو پروت دی، دلته ستاسو سیټینګ دی. دا وګورئ دا ستاسو مینیو ده، دا ستاسو مینیو هغه ایپونه چې دي، کوم یو اپس چې تاسو موبایل کې پراته وي هغه تاسو دلته ښایي. دوستانو د دې په علاوه نه تاسو دلته کلیک وکړئ، د دې په ذریعه تاسو کولی چې د دې رنګونه، تیم، فانټ هر څه بدل کړئ. مثال په طور کلر یې بدلوم، سور کلر ورته شو. ګورئ سور کلر شو. داسې تاسو نور کلرونه هم ورته ورکولی شئ او تاسو کولی شئ دا شاته بیکګراونډ د دې هم بدل کړئ. دغه وګورئ اپلای باندې کلیک وکړئ نو تاسو کولی چې د دې بیکګراونډ هم چینج کړئ. ډېره خوندور زبردست اپلیکیشن دی. دلته تاسو ته هغه د هغه هم ښایي څه ورته موسم حالات هم تاسو ته ښایي، تاسو ته یوټیوب میسج، او تاسو دلته کولی شئ ګوره تاسو ډیلر هم دلته موجود دی، چینج اپ دلته هغه دی، دا به تاسو خیر د انسټالوئ، صحیح ده؟ نو چې دا هغه ډیلر تاسو ته راشي دا به انسټال کړئ. نو دلته ګورئ تاسو کالکولیټر دی، مخ ستاسو کالکولیټر، ډېر زبردست سیټینګونه پکې دي. دا ټایم فارمیټ دی، ویډیو سیټینګ، دا ټول تاسو دلته کولی شئ پکې. ګورئ لایف وال پیپر هم ورته لګولی شئ. مثال په طور ګورئ زه دا اپلای کوم، ګورئ اپلای کوم نو دا لایف وال پیپر هم تاسو ته پکې راځي. لږ به انتظار ورته کوو. دا وګورئ دوستانو لایف وال پیپر دی، ګوره خپله چلیږي را چلیږي. ډېرو خوندور ستاسو موبایل ته ډېر ښکلی لوک ورکوي. دې خواته شئ دوستانو، تاسو دې خواته کش کې هم تاسو ته خپلې اپلیکیشنې راځي، کوم ایپونه چې تاسو انسټال کړي وي. نو ګورئ ډېرو خوندور ډېرو زبردست اپلیکیشن دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي مو د سره حتما لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.